نصرت الله صاحبزاده مو زرینو کرخو ته هرکلی کوم. آیا د خولې بدبویي لرئ؟ که یې لرئ نو څنګه کولی شئ له منځه یوسئ؟ د خولې بدبویي هم ستاسې لپاره او له تاسې ډیر ستاسې د شاوخوا خلکو لپاره ناراحته کوونکې ده، بلکې په ځینو مواردو کې خو بیخي د زغملو نه وي. په دې وختونو کې چې د خلکو ژوند بڼه بدله شوې ده، خواړه او عادتونه بدل شوي، د خولې بدبویي هم عام شکایت دی. خو ښه خبره دا ده چې د خولې بدبویي ستاسو په کور او شاوخوا کې د شتو وسایلو په کارولو او د ځینو عادتونو په خپلولو سره لرې کولی شئ. د غاښونو برس. د خولې د بدبویۍ په مبارزه کې د غاښونو برس او یا مسواک بهترینه وسیله ده، خو باید د ورځې څو ځل او په طریقه وکارول شي. لږ تر لږه د ورځې 2 ځلې د غاښونو برس کارول ستاسې د خولې سره تړلې ستونزې کنټرولولی شي. که یو وخت هم د غاښونو برس قضا کړئ نو بدبویي او نورې ستونزې بیرته راستنیږي. نو منظم او پرلپسې د غاښونو برس کارول د خولې بدبویي ختمولی شي. د خولې وینځلو مایع چې په انګلیسي کې ورته موتواش وایي، اوس په هر هغه پلورنځي کې چې د غاښونو کریم او نور توکي پکې پلورل کیږي پیدا کولی شئ. د خولې وینځلو مایع د هغو باکتریاو په له منځه وړلو کې چې د خولې بدبویي پیدا کوي مهم رول لري او ستاسو تنفس ورسره خوشبویه کیږي. د غاښونو ترمنځ د فاصلو پیدا کول. د غاښونو ترمنځ د فاصلو پیدا کول عموماً د یو نخي تار یا ځینو نورو وسیلو په واسطه کیږي چې تاسو یې له پلورنځیو او درملتونونو څخه اخیستلی شئ. د غاښونو ترمنځ فاصلې که ډېرې وړې هم وي، بیا هم پکې زاړه شوي خواړه او باکتریاوې ځای نیسي چې د خولې د بدبویۍ سبب کیږي. نو په منظمه توګه د دې فاصلو پیدا کول نه یوازې ستاسو غاښونه له خرابۍ او توریدو ساتي او خولې ته ګټه لري، بلکې د خولې بدبویي هم له منځه وړي. میوه وخورئ. هغه میوې او ترکاري چې فایبر لري او ژول کیږي د غاښونو له پاکولو سره ډیره مرسته کوي. نو که په ورځنۍ توګه مړې، ناک، بویي او دې ته ورته نورې میوې وخورئ، د خولې بدبویي کنټرولولی شي. میوې د سی ویټامین هم لري چې دا هم د خولې ځینې بدې باکتریاوې له منځه وړي. خپله ژبه پاکه کړئ. ډیر خلک یوازې غاښونه او ری برس کوي، خو ژبه له یاده باسي. ژبې زموږ او ستاسو د خولې زیاته برخه نیولې ده او د باکتریاو لپاره د استوګنې ښه ځای دی. نو باور مو راځي او که نه، خو د غاښونو د برس کولو پر مهال په ژبه د برس راښکل او پاکول ضروري کار دی، که نه یوازې د غاښونو پر پاکولو او د ژبې په هیرولو د خولې بدبویي له منځه نه ځي. ډېرې اوبه وڅښئ. دا نو اسانه کار دی. پوره وخت په وخت اوبه وڅښئ. که چیرې اوبه کمې څښئ نو ستاسې په خوله کې د لاړو جریان کمیږي او بدبویي پیدا کیږي. نو تل ځان سره اوبه ولرئ او د ورځې په بهیر کې یې وڅښئ. ژاولې وژوئ. د ورځې په جریان کې د ژاولو ژول مرسته کوي چې له غاښونو څخه په غاښونو کې پاتې خواړه پاک شي. نو دا چاره ستاسو د خولې د بدبویۍ په کمولو کې مرسته کولی شي. خو له بده مرغه چې زموږ د ټولنې په زیاتره سیمو کې یو فکر دا دی چې ژاولې ژوول د نارینهو لپاره ښه نه ګڼي او یوازې د ښځو لپاره یې مناسب بولي، چې دا یو غلط فکر او منفي نظریات دي چې باید له منځه یوړل شي. یوه غلطه او غیر شرعي عقیده چې په یو شمیر سیمو کې عامه ده دا ده چې که نارینه ماشوم ژاولې وژوي نو د ځوانۍ پر مهال بیا ګیره یا زنه کږیږي، چې هسې بې ځایه او له عقل څخه لرې خبرې دي. خو د ژاولو کیفیت معلومول ډیر مهم دي. او بله دا چې د اخیستو پر مهال یې وګورئ چې تاریخ خو به تیر نه وي. وروستی خو تر ټولو مهم چې د خولې بدبویي پیدا کوي او په نه استعمال د خولې بدبویي له منځه ځي هغه نسوار او سګرټ دي. نسوار او سګرټ دواړه د خولې لپاره تر بل هر څه مضر دي. نو نسوار او سګرټ پرېږدئ، ایله به د تنفس په خوند باندې پوه شئ او خوله به مو له بدبویۍ خلاصه او خلک به درڅخه کرکه نه کوي. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. نصرت الله صاحبزاده ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.